حضرت عمر فاروق رضی الله عنه څومره د لوی درجې خاوند چې په صحابه کرامو کې د دویمه درجې صحابي دی. د ټولو نه اول نمبر صحابي مرتبه چې په صحابو کې دغه د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه او دویم نمبر مرتبه بیا په صحابو کې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ده. یو ځل یو باغ کې روان دی، یو ډکې روچت کو اوچ ډکې، نو په جړا شو دام زمانه خره. نو یو سړی ته تپوس کوي دا اوچ ډکې ته څنګه یاد چې دا زمانه خره، دا خو یو ډکې دی او ته خو د پیغمبر علیه السلام صحابي یې، دا خو ډکې دي خلک پېښ پېږدي او اوس به معده کې او که اور ته وغورځېد نو بس ختم بشي، څه سزا وله نشته. وی نه، وی دا یو ډکې دی، که دې د اور ته وغورځو نو لمبه بشي ختم. او که ما ته الله غصه شو، ما ته الله په قهر شو، الله تعالی ماله سزا راکوي نو بیا زما هغه سزا نه ختمېدو ولا سزا ده، هغې سره زه ختمېږم نه. رب العالمین په حضور کې به جړ هر وخت به الله ته جړا کوله، حالانکه مرتبه څونه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو احد غر باندې یو ځل وخته، ورسره حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی، او بل ورسره حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دی، بل ورسره حضرت عثمان رضی الله عنه دی. نو دا عامه زلزله راځي دا رنګې د احد دا غر وخوځېد، زلزله پرې راغله. نبی علیه السلام ول خپه مبارکه راوبرلو اسکن احد، زل شه قلار شی احد، تا ته پته نه لګي چې په تا څوک ولاړ دی. یو در باندې پیغمبر ولاړ دی ځان یاد، دویم در باندې صدیق ولاړ دی ابوبکر یاد، او دو در باندې شهدا ولاړ دي چې یو عمر دی او بل عثمان دی. او یو موقع باندې یو صحابي فرمایي چې نبی علیہ السلام یو باغ ته لاړه، زه ورپسې لاړم، وایي ما وی چې نن به زه د نبی علیہ السلام دربان یم، دروانچي به یم. وایي پیغمبر علیہ السلام په باغ کې کېناسته او یو کوی دی، په هغه کوی کې د خپل خپې مبارکې یوې ځان دی کړې. وایي زه لاړم او د هغه باغ هغه چې کومه دروازه وه په هغې کې ودرېدم، وایي دې کې ټکار وشو. وایي ما ول اواز ورکړه چې څوک یې؟ وایي چې زه ابوبکر یم. وایي مې چې ودرېږه په قلار شه د نبي علیہ السلام نه دل اجازت غواړم. وی رالم پیغمبر علیہ السلام نه اجازت وغوښت چې د الله رسول ابوبکر راغلی دی، را پرېږدم. وی او اجازت هم وله ورکه او د جنت زیر هم وله ورکه. وی چې دی راننوته نو پیغمبر علیہ السلام دا کونډۍ مبارک ښکاره کړي دي او دا خپې یې ګرمي وه، نو د کوي دا غاړه داسې لږه غوندې ماته وه، نو په هغه مات ځای کې ناست و، د خپې مبارکې کوي ته ښکته کړې وې. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغی، نو هغه هم ورسره په هغه ځای کې کېناسته او خپې یې کوي ته وې ځان دی کړي. وی بیا لږ ساعت پس ټس ټس شو، وی ورلم څوک یې؟ وی چې عمر یم. وی مې چې ودرېږه لږ په قلار شه د نبي علیہ السلام نه اجازت غواړم. وی چې رالم پیغمبر علیہ السلام ته مې وویل چې د الله رسول عمر راغلی دی، اجازت غواړي. وی د جنت زیر م ورکه او د شهادت زیر م وله ورکه. وی ما ورته وی چې دقه دواړه زیرې دي راځه. وی دیم راغی او د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په خوا کې هم په هغه ځای کې کېناسته او خپې یې ښکته کړې، په هغه کوي کې وردن نکړي، هغه ځای ډک شو. یو نبی علیہ السلام، یو ابوبکر، یو عمر رضی الله عنهما. وی لږ ساعت پس ټس ټس شو چې ورلمه څوک یې؟ وی د عثمان یم. ما چې ودرېږه صبر وکړه د نبی علیہ السلام نه درله اجازت غواړم. رالم د الله رسوله عثمان دی اجازت غواړي. وی ورشه اجازت وله ورکه، د جنت زیر م وله ورکه او د شهادت زیر م ورکه، خو دا شهادت به ورته رسېږي خو د ډېر مصیبت سره، دا ورته ووایه. وی رالم مې چې نبی علیہ السلام درله د جنت زیرم درکوي، د شهادت هم درکوي، خو سره د مصیبت نه. وی هغه وی چې الله المستعان، د رب العالمین نه په دې مصیبت کې امداد غواړم. راننوت چې څنګه راغی نو د کوي هغه غاړه چې نبی علیہ السلام مبارک پکې ناست و هغه ډکه وه، دومره دی چې نبی علیہ السلام او ابوبکر او عمر پکې دواړه درې واړه ناستو. نو وی بل ځای نو دی ورته مخامخ کېناسته او د خپې په کوي کې ورښکته کړه. د حدیث دا راوي وی ما را دې نه یو اندازه ولګوله چې د کوي د یو طرف ته پیغمبر علیہ السلام او ابوبکر او عمر رضی الله عنهما کېناستل، نو معلومیږي دا چې د دې درې واړو قبرونه به یو ځای وي، هماغسې وشو. او عثمان رضی الله عنه ورته مخامخ کېناست، دې سره زینو په دې غاړه کې، په مخامخ غاړه کې کېناسته. نو مې چې دې به ورسره په یو ځای کې نه ښخېږي، دې به ورته مخامخ بل ځای ښخېږي، هماغسې وشوه. حضرت ابوبکر صدیق او حضرت عمر فاروق دا دواړه د نبی علیہ السلام سره په خپله کوټه مبارکه کې دفن شو، او حضرت عثمان رضی الله عنه ورته مخامخ د بقیع په مقبره کې دفن شو. مقصد مې دا چې مرتبه څونه ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورله په خپله د جنت او د شهادت د دواړو زیرې ورکوي، چې ته جنتي مې او ته شهیده مې. او دنیا کې رب العالمین دومره لوی مقام ورکړی چې دی کله خلیفه شو، نو یو ځل دی په منبر ناستو،
د جمعې منځ دی او په منبر ناست دی، یو لښکر یې لېږلی و یو علاقې ته د جهاد دپاره، نو ډېر لرې مزل باندې د میاشتو په مزل لرې، نو دی لګیا دی تقریر کوي د هغه لښکر چې کوم مشر و د هغه نوم ساریه و، چې کوم د قومندان ورته وایي یا جرنیل ورته تاسو وایئ، د هغه نوم ساریه و. نو دی اوس لګیا دی تقریر کوي او د تقریر دوران کې ناګانه یو تیز آواز وکړه، یا ساریتو الجبل الجبل، معنی دا چې ای ساریه دی غر طرف ته متوجه شه، د غر نه ګورې ځان وساته. وایي دا آواز چې څنګه وکړه، نو مجلس کې چې څومره خلک مانځه ته ناست دی، نو چا وی چېره څه واقع خو پېښه ده، څه چل شته، او چا وی چېره عمر فاروق بوډا شو کمزوری شو، نو دا دماغ یې پوټې لږ دې وخت کې داسې پوره هغسې کار نه کوي، ځکه چې دې چاته اواز کوي خو د میاشتې په مزل لرې تللی دی، هغې ته خو د میاشتو مزل به کې نو رسېبه، او دې ورته دې دی نه اواز کوي چې ای فلان کې غر ته وګوره، غر دلته کم دی او فلان کې کم دی. خیر دا خبره د وکړه، مونځ ختم شو، هغه لښکر چې کله واپس شو څو میاشتې پس، نو خلکو ته تپوس وکړو، یاره وایي د جمعې ورځ به فلان کې تاسو ته څه واقع خو نه وه پېښه؟ وی یو واقع خو راته پېښه شوه، خو د عمر په وجه مونږ رب العالمین بچ کړو. ویه څنګه وه؟ وی په دغه جمعې په ورځ زمونږ د دشمن سره جنګ و، دشمن مخکې دی مونږ ورپسې یو. وی دې کې یو اواز مې واورېد چې یا ساریة الجبل الجبل، ای ساریه دې غر ته وګوره غر ته وګوره. وی چې دا اواز مې واورېد، وی ما وی چې والله انه لصوت عمر، قسم په الله چې دا خو د عمر اواز دی، دا خو د بل چا اواز نه دی، د عمر دی. وی چې غر طرف ته مو مې وکتل، نو د شاته نه په غر په مونږ پسې بل د دشمن لښکر را روان دی، حمله را باندې کوي. وی قسم دی که د عمر د اواز مونږ نه وی اورېدلی، نو مونږ خو شاته خیال نو، هغه دشمن به راغلی و او مونږ به یې دل دل کړو، بېغمه کړی به. خو د عمر اواز چې مو اورېده نو پوه شو چې په غر خو راپسې بل دشمن را روان دی، نو هغې ته متوجه شو، جنګ مو ورسره وکړو، هغې دشمن لم شکست ورکړي. دومره رب العالمین په دنیا کې ولا مرتبه ورکوي چې ناس په مدینه منوره کې دی، د میاشتو په مزل یې لښکر لرې لېږلی دی، د میاشتو په مزل هغه ویني هم او چې اواز ورکوي، اواز یې هغې ته رسېږي. دا یو کشف چې رب العالمین یو نیک بنده له ورکوي، یو کرامت دی، یو عزت دی، یو کشف دی. د میاشتو په مزل یو شی لرې دی او ستا اواز ورته رسېږي، او د میاشتو په مزل یو کس لرې دی او تا ته الله ښیي دلته. دومره رب العالمین یو عظیمه مرتبه او رتبه وله ورکړې ده، دا دومره لوی مقام خاوند دی. او ما د معراج واقع کې تاسو ته وایي چې نبي علیه السلام په خپله وله زیرې ورکوي چې په جنت کې ما ستا محل ولیده، او دا م ورته وایي چې ته به جنت کې زما ملګری به. او فرمایي نبی علیه السلام چې په محشر کې به د ما دوه وزیرانی، دنیا کې مې دوه وزیران دي، یو حضرت ابوبکر او یو عمر، او په آخرت کې مې دا دواړه وزیران دي، یو ابوبکر او یو عمر. لیکن یره په زړه څومره ده د رب العالمین، یې ټوله شپه به رب العالمین ته جلل او زاری به، او د رعیت په دې حالاتو کې به د شپې ګرځېده. د امیر المؤمنین د مسلمانانو بادشاه دی. یو ځل د کوره بار ته ووته، یو طرف ته روان دی، ماشومان دي جاړي، د هغې اواز یې واورېد. دی ورغی خپل خادم ته یې ته ودرېږه، دا دې خیمه ده او د دې خیمې نه څه اواز راځي. چې ورغی اوس ماشومان جاړي او یو زنانه ورته ناسته ده. ترور یې ولې؟ وی دا ماشومان دي اوږي دي جاړي، وی دا اور چې دې بل کړی دی او دا کټوۍ پې پرته ده، نو دې کې دې څه باندې کړي، دا راکوز کوله ورکړه که نه، وی دې کې خوراک نشته، دا خو هسې ورته اور بلو. وی څه دي پکې؟ وی اوبه دي او پکې مې کاڼې اچولي. نو وی په اوبو په کاڼو څه کې چې اور ورپسې بلی؟ وی دا ماشومان پې غلومه، دې مې په دې تمه کړي دي چې څه مې دله باندې کړي دي به لږ دا جړه په قلاره شي، د لوږې د درد نه راواړو، دا بچي جاړي راته، ډوډۍ سشته نه چې وله ورکړمه، خوراک څه نه، یتیمانان دي بچي. نو دا مې د اوبه خودرې خوټ کېږي، نو د دې غریبانانو اسره به پیدا شي، نو ځکه د دې نه وله جړه نه کم شو، خوب وله چېرته ورغی. وی دې زړه مې درد وکړ، ای بوډۍ چې ستا دا بچي نار دي او دا اوږي دي او د لوږې د درد د وجې نه جاړي، او ته وله هسې اوبه دې په کټوۍ کې اچولي دي چې دوی په تمه شي او خوب وله ورشي. نو ته امیر المؤمنین له ولې نه ورځې، مسلمانانو بادشاه له عمر له دې خو څه پېژنې چې دله د بیت المال نه صدقه جاري کړي، خرچه دله د دې ماشومانو درکړي، هلته ولې نه ورځې؟ وی د قیامت ورځ به یو د عمر ګریوان به یو زما بلاسي او د خدای دربار به امیر المؤمنین عمر د الله په دربار کې به د ګریوان نه نیسم او د خدای دربار کې به د قیامت په ورځ راکاږم چې دا زموږ بادشاه و. دا په بادشاه کې د ما یتیمانان بچي د لوږې مړه کېدل او جړل یې خوب نه ورته. یا ترور وی تا نه عمر څه خبر دی؟ بادشاه ده نه څه خبر، ته به ورته الوې. وایي چې دې زما نه ځان نه شي خبرولې، باچۍ ولې کوي، زه به ورشم، بل غریبانان به چې ته په ځنګلونو کې هغې خو نه شي ورته ځان دې خبرې. په منډه را روان شو، غلام ته وایي شابه راځه. راغی بیت المال او د بیت المال دروازه کوله وکړله، یو بوجۍ مکمل د خوراک نه ډکه کړه، هغې کې
اوړم واچول، ستوان هم پکې واچول، کجورې هم پکې واچولې. هغه وخت چې کوم خوراکو بوجۍ مکمل ډکه کړه، غلام ته وایي شابه را پوګی که را پشی که. غلام ورته وایي صاحب زه خو ستا خادم یم، غلام یم، بوجۍ به در سره زه وړم. غلام نوکر وایي دی چې تا سره خدمت وکړي، زه دې لپاره یم. وی نه دا بوجۍ خو به اوس ته یوسې، خو د قیامت پر ورځ زما بوج او زما پیټې به بیا توړې که زه به یې وړم. شابه را پوګه که. غلام وایي بوجۍ مو ورته اوچته کړه، ډېره زیاته درنه وه، ور پوګه مې کړه. چې مې ور پوګه کړه نو وی ده خو چې ته چا چې پیټې نه وړي نو هغه ته لږ شی موړل ګران دي. بعضې خلک منه یو نیم منه 2 منه بوجۍ پشی وړي، اما ته اګرې 15 ډالۍ را پسړ کړه نو مې نشم وړی. دا خو د بلدتیا خبره. نو هغه خو بوج چې ته پیټې نه وړي نو چې په لاره باندې روان و د خپې به یې کږې وږې تلې راتلې. د مدینې شریفې د ښار نه ووت، هغه خیمې ته ځان ور ورسو، هلته کې هغه بوجۍ وغورځوله. چې بوجۍ وغورځوله هغه کټوۍ کې اوبه موبه واچولې او زر یې هغه وړه موړه راواخېستل او د زیتون تیل او سامان او د هغې نه لګیا دي الوا جوړی او ماشومان هماغسې جاړي. وی اور ورته مړ شو، نو اور له به یې پوکې ورکو. نو خادم یې وایي زما دې قسم په خدای چې هغه منظر مې اوس هم په دې سترګو کې دی چې هغه لوګې داسې تیز لوګې را روانو چې به د عمر د دې ګڼې ګیرې نه ګیر چاپېره پورې را پورې ورته راوته. ویې مې چې صاحب دې خواشه چې دا پوکې زه وم چې دا اور خو راته زه ورکړم، تا خواشه زما قبر کې خو ته نسم. اور یې بل کړه، هغه الوی پخه کړه، ماشومان یې ورته راغونډ کړل، هغه الوی پرې وخوړه. وی ما ورته صاحب باقي بوجۍ ورکړه چې دا ستا د بچو شو. وی مې زه چې ځو که نه صاحب، وی نه لږ صبر وکړه. وی مې چې ماشومان خو ماړه شو، مور یې مړه شو، اوس دلته نور څه کوو. وی صبر وکړه، دا ماشومان ما په جړا لیدي دي چې په خندې وینم ناله به ترې روانې کړم. دې ته د مسلمانانو بادشاه وایي. زمونږ هم بادشاهان په خپله په لویو لویو محلاتو کې، په لویو لویو بلډینګونو کې او بچي یې په لویو لویو محلاتو کې پراته دي او غریب ولس پې تباه او برباد شو. حالانکې زمونږ ته پته ده دا بادشاهان او دا خلک چې مزې کوي، قسم دې د دې غریبانانو د دې ولس په دې ټکسونو او په خوالو او په وینو زو دغه مزې او چرچې اخلي. نو وی چې صبر وکړه په خنده یې ووینم. وی چې کله هغه ماشومان ماړه شو او په لوبو ټوکو شو، په خندا شو بل سره، نو ښځې ته وایي چې ته وروړې سبا له راشې د امیرالمؤمنین د عمر دربار ته چې هلته کې ستا دپاره یو مستقله صدقه جاري شي. وی د بادشاه دربار ته ما څوک پرېږدي؟ وی او ته راشه ما به ووینې هلته، زه به تا پرې به دیدم، زه به دله څه چل ول وکړم، هغې خو نه پېژنم. وی وروره ای بچې، وی خدای د عمر په دې تا بادشاه کړي. عمر د بادشاه مناسب نه، ته د بادشاه مناسب یې. زه وی ته خو راشه که نه، زه به هلته موجود یم، خو ته سبا راشه. سهله دا بوډۍ راغی چې راغی د عمر فاروق د یو څه دربار و، د هغه دربار خو د مسجد نبوي جومات و د پیغمبر علیه السلام. چې دا بوډۍ څنګه راننوته او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته وکت او خلک را روان، څوک امیرالمؤمنین، څوک امیرالمؤمنین. خو پوه شوه او خدا عمر د امیرالمؤمنین دی، بیګا خو په ده باندې ما بلا پوکي والي دی، اور مې پې بل کړی او پیټې مې ونه په شا راوړی دی، ډېرې خبرې مې ورته کړې دي او خیرې مې ورته کړې دي او پخلې مې پې کړې دي. دا به څه کېږي؟ نو بوډۍ شاته روانه شو، حضرت عمر رضی صحابو ته یې راونیسه، شا راوینې ویې یاره امیرالمؤمنین ما نه بیګانه وې پېژندل، ما زه معافي غواړم، ما نه غلطي شوې ده. وی نه تا نه غلطي نه ده شوې، تا چې څه کړي بلکل دې ټیک کړي، سچ دې کړي. د بیت المال نه ولا نفقه جاري کړه. ورته وی بوډۍ یو ټکي باندې دې پرېږدم، اسې نه پرېږدم، تا بیګا څه ویلي؟ یو عمر ګریوان بی او د قیامت ورځ بی ما به د الله دربار ته راکاږي. په جړا شو ته وایو زما ګریوان سره به څه کوې؟ د الله دربار ته ما راکاږي. وی نه زه معافي غواړم، ما نه وې پېژندلې. نه حق خبره کوه، د قیامت پر ورځ به زما ګریوان چې نیسي او د الله دربار ته مې راکاږي، څه به وی؟ وی د قیامت پر ورځ به د الله په دربار کې ستا دپاره ګوي او شهادت کوم چې رب العالمینه ما په دې خپلو سترګو او په دې خپل وجود د عمر فاروق امیرالمؤمنین انصاف لیدل. الله دا ډېر د انصاف بادشاه، دا د هغه په زړه کې د رب العالمین یره وه. د شپې به ګرځېده، د شپې یو ځل د شپې روان دی، ځنګل کې روان دی او د یو خیمې نه جړا اواز راوچت شو. چې دی ورغې اواز یې وکړه، د خیمې نه ولې یو سړی راووته. وي دا دننه جړا څه دی؟ وي دا زما کور والا دي، جاړي. ولې جاړي؟ وي دې ته د ماشومانو تکلیف دی. وی څوک د سره هېڅ څوک نشته، یو زه یم او یو زما ښځه. وی د ښځې خدمت پرې څوک کوي؟ بس څوک نشته. زر په منډه کور ته راغی او خپله بیبي یې د کوره راویسته. وی جنت ګټې که جنت ګټې یو خدمت پله دې شپې کوي. وای امیرالمؤمنین هلې یو مسافره ښځه ده، څوک پته یې نه لګي چې د کوم ځای ده او د ماشومانو د ولادت تکلیف دی وته او ستا خدمت ته ورته ضرورت دی، که مهرباني دې وکړه ولاړې الله به جنت درکړي. ځه چې ځان سره څه خوراک مراک سامان هم واخلې، کوم چې دغې وخت کې زنانو له پکارېږي. او چې څنګه ورغې دې ورته بار کېناسته، خاوند ته ولې ته دې بار راوځه.
هغه خو نه پیژني چې دا عمر فاروق رضی الله عنه او بیبي ورسره دننه ده. رب العالمین هغه زناله او ماشوم ملک ورک چې ماشوم ملک وشو نو आवाज وکړ امیر المؤمنین ای مبارک شه وستاره دی مسافر رور زوی شو چې امیر المؤمنین مبارک شه سړی وته در پلاسونو بخقه شو صاحب معنی پیژندل معافي غواړم ته د مسلمانانو بادشاہ امیر المؤمنین ته باندې ما ستا په بیبي د دیتوب خدمت وکړه د خدای خدمت وکړه ما ته معافي وکړه معنی پیژندل وینا نه دا ستا حق چې ستا خدمت وکړم او زما خدای ستا د خدای خدمت وکړي دا هغه په ځل کې د رب العالمین یره الله فرمایي اے د ایمان والو اے د مسلمانانو اتقوا الله حق تقاته دا الله نو یریږي هغه یره چې کوم د الله د غلوی او د عظیم شان سره مناسبه یره ده. هر وخت په دې ځل کې دا سوچ او دا فکر وکړه ګوره د مرګ پته نه لګي. د مرګ داسې یو شی دی چې دا داسې یو راتلون کې ستا یو راتلون کې داسې یو میلمه دی چې د هیڅ پته نه لګي چې د ورځې راځي او د شپې راځي او د اوس راځي او که سبا راځي او که میاشت پس راځي او که کال پس راځي هیڅ پته د مرګ نه لګي. او چې مرګ کوم وخت کې انسان له راغی نو لومبې تکلیف د ځان کدن ورپسې بیا د قبر تکلیف شروع دا قبر والا خو پته نه لګي چې کله به ختمېږي. ورپسې بیا د حشر تکلیف شروع کېږي د مرګ د قبر د پاسېدو. ورپسې بیا د پولیس ویرات تکلیف دی. د هغې نه مخکې د میزان د تلې تکلیف دی. د هغې نه مخکې د قیامت په دا میدان کې د ودرېدو تکلیف دی. او د هغې نه پس بیا دوزخ دی او یا جنت دی. دومره لوی مصیبتونه او سخت خطرناکې لارې زموږ مخې ته را روانې دي. نو موږ له پکار دی چې دا سیز ځان ته رامخکې کړو چې دا هم ځان ته رامخکې کړو د الله تعالی لوی قدرت او لوی طاقت یې ځان ته رامخکې کړه. ستا په زړه کې قدرتي فطري طور ستا په زړه کې د الله یاره راځي. نو کله یو سړی وایي چې نه یاره اسم نشته اړو سوچ نه کوي. بزرګان فرمایي که نه چې د شپې کله سملې او په څادر کې د سر پټ کړ نو یو پټې ته سوچ وکړه چې ما نن ورځ څه وکړه او سبا به څه ما چې کوم عمل وکړ آیا په دې عمل کې زما د نیوو والا څوک ذات شته او که نشته. واقعي که د شپې یو سړي په بړستن کې یا په څادر کې سر پټ کړ 3 منټه 2 منټه 4 منټه هم د انسان دا سوچ وکړ سوال نه پیدا کړي چې د په زړه کې به د رب العالمین یره را نشي. خامخا به د په زړه کې د لوی الله یره لازما به راځي او چې د الله یره د انسان په زړه کې راله به د دې نه غټه کامیابي بله نشته. قرآن حکیم کې بل ځای کې الله فرمایي ولمن خاف مقام ربه جنت. چا په زړه کې چې د رب العالمین یره راځي یو جنت خو څه کې چې الله به دې انسان له برغ برغ جنتونه ورکړي. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. هغه انسان چې د هغه په زړه کې د رب العالمین یره راشي د الله یره او یره سره دا لازمه ده چې دی به د خواهشاتو نه بیا ځان ساتي. دی یره دی د خپل نفسانی د خواهشاتو نه منې که فإن الجنة هي المأوى. جنت د دې سړي ټیکانه ده د دې ځای دی بیا. نو یو په خپل زړه کې د رب العالمین یره او دویم ولا تموتن الا وانتم مسلمون. کوشش وکړئ چې په داسې حال کې مړه شئ چې تاسو مؤمنان او مسلمانان دي یعنی تر مرګه پورې په ایمان او په اسلام باقي پاتې شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ډېر کرته د یو انسان او د جنت په منځ کې به یو لیش فاصله به صرف یو لیش. داسې عمل به ردنه صادر شي چې دی به د جنت په دی جهنم ته وغورځېږي. الله دې مسلم. او ډېر کرته د یو انسان او د جهنم په منځ کې به یو لیش فاصله صرف او صرف یو. داسې عمل به ردنه صادر شي چې د جهنم په ځای به دی د رب العالمین په فضل باندې نیغ په نیغه جنت ته لاړ شي. نو ته به کوشش کوې چې تر دغه یو لیش مزل چې تا ته کم پاتې دی الحمدلله مونږ خو مسلمانان یو او د رب العالمین ټول وایي الحمدلله او د الله لوی فضل او ډېر لوی کرم. مونږ خو الله ته دا درخواست نه ورکړی که چې الله مونږ د مسلمان مور او پلار نه پیدا کړه. الله مونږ د مسلمانانو په وطن کې پیدا کړه. الله مونږ د مسلمان په خوره پیدا کړه. الله مونږ د مسلمانانو بادشاہ کې پیدا کړه. دا درخواست مونږ نه ورکړی. دا رب العالمین په خپل فضل مونږ دغسې پیدا کړي. نو چې الله دومره احسان په مونږ باندې وکړه چې مونږ په خپل فضل مسلمانان پیدا کړو نو کم از کم داسې قدم اخیستل پکار دي چې هغه قدم د مسلمانۍ قدم چې د کفر قدم نه. هسې نه چې اخر وخت کې د انسان نه داسې یو عمل صادر شي داسې یو عمل دنه وځي چې هغه عمل د ایمان په ځای د کفر د خطرې عملي بیا به څه کېږي. دا خو ډېره لویه یو ډېره لویه او خطرناکه تبعي ده. هم د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه ده. د ایمان داسې یو خوږ شی دی خو الله یې د هغې خوند زموږ پړونو کې نور هم زیات. یو بادشاه دی جبله ابن اهم د روم بادشاهي د روم دی راغی دی مسلمان شو. دی مسلمان شو نو د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د هغه په اعزاز کې هغه ډېره لویه مېلمستیا وکړه او بیا ورته ویل زه چې تا بوځم عمره در باندې وکړم. دا د یو مسلمان دپاره دا هم لوی اعزاز دی چې یو سړی عمرې له لاړ شي
نو عمر فاروق رضی الله عنه خود مسلمانانو بادشاہ دی، امیر المؤمنین دی، خلیفہ دی. وته ځکه ځو امتابوزم عمرې له زره سره ځم عمرې له چرال بیت الله شریف ته نالته کې سړی لنګ وای، دا سړی لنګ وای، یو د پرتوک په ځای باندې یو د کمیس په ځای یو صادر د ځان نه تو لګیا دی. عمره کې اوس یو باندې سي سړی دی، هغه د حضرت عمر په دې لنګ باندې چې تخپه کې خو دا او چې هغه قدم واغې نو لنګ ته پریوت دا دغه په اذن بالله خطا شوم دغه جبل په لنګ باندې دا غروم بادشاہ چې مسلمان شوی دغه په لنګ د روم دغه بادشاہ نه دغه چې مسلمان شوی دغه نه لنګ پریوت اورته ښکار شو. نو سړی غصه کې راشي، نو چې غصه کې راغی لاس اوچت کړو دی باندې سیله پرې مخ یو سپېړه ورکړو مضبوطی وو دا زمانه لنګ هغه ما غصه په قصانه لنګ نه غردول نو په خطا باندې زما خپستا په لنګ باندې رالو لنګ دې پرانسته خو خدای عدل او د انصاف بادشاہي و. پمنډه ورغه باندې سي عمر فاروق رضی الله عنه ته استغاثه وکړه چې صاحب هغه بادشاہ د مسلمانانو چې دا روم د بادشاہ چې مسلمان شوی هغه خو زه وهله مانه سپېړه وست حضرت عمر رضی الله عنه وختي خو ولې دا سړی و وسه زمانه لنګ وګورد وی تا ته لنګ ولې وګورد به ما په قص خو نه وګورد خو طواف کې روانو غنه غونه و د ما خبره د پلنګ را دنه لګ دی او ظلم دی وسره کړی زیاتې کړی دا هغه په قص تا پلنګ خپنه دی خو. نو اوس دا خبره دا کده دې بدل تا تور نه کې په دنیا کې د لانو آخرت کې به د الله ډېر لوی انتقام دی. نو ته دا مهرباني وکړه چې دا سړی رضا کا دې معاف او کدی نشي رضا کول نو د دنیا بدل ادارې چې دې بدن سپېړه وباسم ته ته سپېړه سړي بدن وباسم او کدی دې رضا نه کو سپېړه نه دونه وستنو بیا په آخرت کې د الله سزا درکړي. ګوره مسلمان هغه ته وي چې بل مسلمان لکه مشوره وایي اخو دروم بادشاہ دا غسر کې خوري لوی نه شوا لوی کبر هغه وی خای او باندې سی برازي او مال بس پیړه راکړي اخو دروم بادشاہ پاتې شو هغه ته چا پورته کتین نه دا چې تکې دي مسلمانی دا شو چې مانه به باندې سی راځي او سپېړه به څه چلو چې ما ته سپېړه است. عمر رضی الله عنه دا چې کار دی بادشاہ سلامت لګ مهلت را کړه دا کومه ډیره خبره راځي د دنیا د سزا نه بم بچی د آخرت نه بم بچی او چې داغه نه مهلت وغوښته شپه د شپې په خپل اس باندې سور شو او ځان واپس روم ته ورساو او واپس عیسائی شو کافر شو لړ خپل روم چلته ورسې دغه خپل رعیت او خلق ته خبر شو چې زمونږ بادشاہ خو واپس راغی او بیا عیسائی شو ناغي واپس په خپل تخت شاهي باندې کېن د مسلمان شو ما هلته خو دا ال نه بیا خو نورم بیزتی کېدل بعض لاړه مخ مسلمانی مخ وغنه شو واپس عیسائی شو مغه دا غینم ډېر قدر شروع حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چالو سبا بادشاہ خو هغه سړی جبل خو تخته هغه واپس عیسائی خپل وطن ته ډېر خلک چې تخته نو موږ څوک ورته یو زمانہ کې چتا یو صحابي ته روم ته یو قافله کې تجارتي قافله کې دی بادشاہ د روم ته پته ولګیدا چې د مدینه منورې مسلمانان راغلي وېدا مال راول چیرې وستل صحابي سره کې ناس پتخ باندې ما پیژنې وینه ناغدی باغ نقاب په مخه چولې و دي بادشاہانو روبان شان باو چې د ارچ استرګې را باندې نه لګي هغه وته لري او هغه چې کم تاج وغیرہ وغیرہ لري وی ولې پیژندم وینا وې زه د روم بادشاہ ما وی صاحب دونه خو دې پیژنم وی جبل منم په خاص صاحب چې ته مسلمان شوی او بیا را لې واپس یو مغه زه مسلمان شوم خو بس مان حضرت عمر دغه باندې سی بدل غشته نو زما ضمیر دا نه برداشت کول چې باندې سیره مان سپېړو باسي او دا مم نه کول چې زری هغه رضا کوم ولې رضا کوم نو بس واپس رالم کافر شوم عیسائی شوم یره بادشاہ سلامت او تاسو نه کوم وی تا خو محکم عیسائی وی اوسم عیسائی او سه یو میاشتې مسلمانی دی مولیدله د مسلمانۍ متعلق څه سوچ دي چې مسلمانی اسلام څه مذهب دی وته وی زمانه قسم چې زما کلونه شو په عیسایت کې مخ کې رستو خبات شه مودل ته کې خمزه چرچې مې دي څه چې مې لغواړي کومه خو هغه لشل ودی چې ما په اسلام کې کوم تیر کړی او زما په لکه کې کوم اطمینان او کوم سکون او کوم خوشحالي هغه سره راغلی و قسم مې په الله کې مخ کې یا رسو په دې بادشاہ کې هغه خوشحالي ماته ملایوي مسلمانۍ مې ډیره زیاته خو بس دغه کبر را په مخ کلم واپس رااله په اوس ته خیال دي اوس به مسلمانی خو خدا لمه وته ډیر کېږي وی اراده کوي چې بیا مسلمان شه په اوس برا پورې خلک خان ای بچی ښا پرون مسلمان شي بیا را اوس بیا مسلمانېږي خلک برا پورې خان دي پیغور برا کوي وی په یو شرط مسلمانېږم مسلمانی مې ډیر خو خدا چې که عمر مال لور راکړي ځکه ډیر لوی درو بو د دبدبه خاوند نو کدی مال خپل لور راکړي په نکاح نو زبر ما دا باندې بجوړي چې د عمر غوندې رضی الله عنه غوندې او امیر المؤمنین لوی بادشاہ لور راکړه ځکه ایمان وروړ یاره وی کده ما لور غواړي را صحابي ورته وی خدانه قربان خدا عمر د لور خو ما سره اختیار نشته هغه نه به تاسو پکاري ځکه نه ویل چې تاسو ته وکړه
که د ما دا شرط مني نو مسلمانۍ ته مې ډېر لکې. ګوره په دنیا کې د هغه په بادشاهۍ کې څونه خوندونه، لیکن هغه لږ غوندې د ایمان او د اسلام هغه لږه جذبه چې د هغه له تننوتې و، نو هغې پسې بیا خفه نو که لور راکوي نو زر را د ایمان راوړم ځم در سره. راغې مدینې منورې ته او عمر فاروق رضی الله عنه ته ټول ال وې وی سړی صاحب بیا مسلمانېږي خو ستا لور غواړي او لور دې شته دی صاحب څنګه دې خوښه ده؟ وی شابه په منډه واپسې ځه چې زما په لور یو انسان یو عیسایي د جهنم نه بچ کېږي او د عیسایت نه ایمان ته راځي، زما یو لور نه ډېرې لورونه ته قربان. اله شابه ورته وایه، تا ورته ولې نه وې؟ اختیار دی شابه زما لور ورته قربان، خو چې دې مسلمان شي وراشي. دا سړی پاس سور شو، ځان یې بیا روم ته ورسېد. خو د میاشتو مزلې به چې ورسېد نو هلته کې لوی غوغا و جلسه او جلوس او غوبل و څه چل دی. یاره وي زمونږ بادشاه جبله لږ ساعت مخکې مړ شو، ایمان یې نصیب نه شو که لږ ساعت که دې ور رسېدلی وي یو نیمه ورځ یو 3-4 ګنټې مخکې دې ور رسېدلی وي نو هغه ایمان راوړه په دې تمه وه، لیکن د هغه په زړه په قسمت کې ایمان نو د ایمان هغه جلک هغه تازګي هغه خوند خوشحالي سکون ورته الله وښو، لیکن ایمان یې په قسمت کې نو کافر لاړ مړ شو. الله فرمایي چې ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کوشش وکړئ چې تر اخره پورې په ایمان او په اسلام باندې باقي پاتې شي. اصل ایمان در نه ګورې ونه خوېږي، د ایمان نه خلاص لاړ نه شي. اوس به هر سړی په دې زړه کې په یاره کې یاره مونږ چې سوال هم کوو د الله نه نو دا سوال کوو چې یا الله خاتمه بالایمان کې، دا سوال یا الله آخر وخت کې په خولې دا کلمه نصیب کې لا اله الا الله محمد رسول الله، دا مونږ وایو. خوله کې شکي چې دا اسې نه دا کلمه رانه آخر وخت کې چې تا ګډه وډه نه شي د ایمان رانه آخر وخت کې خلاص نه شي نو دوه څیزونه د هغې دم دی. دا دوه څیزونه په دې همیشوالی کوئ انشاءالله چې رب العالمین به ایمان نصیب کړي. یو د الله ذکر لا اله الا الله، د الله یاد څومره چې الله زیات یادوي د الله ذکر کې نو چې تا د الله ذکر څومره زیات وکړو نو انشاءالله الذي چې رب العالمین به د ایمان درته در نصیب کړي تر اخره پورې الله ډېر یادوه. او دویم عاجزي کبر به نه کې، دا دوه خبر، یو به کبر د ذهن نه وباسې د سر نه تکبر کبر به نه کې عاجزي به کې، دویم د کلمې دا ورد به په خولې ډېر زیات ساتئ، دا د دې دم دی چې رب العالمین ایمان به در نصیب کوي او خاتمه به د الله د کفر نه ساتي او د ایمان خاتمه به د الله در نصیب الله دې ایمان نصیب کړي. نو دا دوه خبره الله آیات کې رب العالمین فرمایي ای د ایمان خاوندانو د الله نه ویریږئ، په زړه کې هغه یره چې د الله د لوی شان سره مناسبه ده، او ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تاسو دا کوشش وکړئ چې تر مرګه پورې په اسلام او په ایمان باندې باقي پاتې شئ. دعا وکړئ چې رب العالمین زموږ ایمان نصیب کړي.